کله چې در باندې درد غم او تکالیفو بوج راوړ نو وایه چې یا ربه ځان مې تا ته سپارم. ته د نړۍ تر ټولو غوره ملګری او ملاتړی یې. کله چې دا احساس دې وکړو چې د ژوند په آخري برخه کې یو نور نشي کولی مخته لاړ شي، نو بیا ووایه یا ربه ځان مې تا ته سپارم. ته زما د ټولو ناامیدیو امید یې. او کله چې دې دا احساس وکړ چې د خط په آخري برخه کې، نو بیا ووایه په ښه صفا زړه یې ووایه چې یا ربه ته زما له سبا زما څخه غوره او بهتره پوهېږي. نو داسې سبا راوله چې ستا عبادت او ستا شکرګزاري به دې وکړو. بېشک الله جل جلاله د دعاو قبلونکی دی، نو تلې له هغه وغواړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.